نن درته د افغانستان یو داسې کرکټر په اړه معلومات درکوم چې په ډېر کم وخت کې نړۍ ته ځان ثابت کړ. نن د یو ځوان افغان کرکټر رحمان الله ګربز د ژوند په اړه لنډ معلومات درکوم. د ویډیو تر اخر را سره پاتې شئ او زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. رحمان الله ګربز د 2021 کال د نومبر 25مه نیټه د افغانستان په خوست ولایت د ګربزو په ولسوالۍ کې زیږېدلی دی. د ناز نوم یې ګل دی. په 2022 کې عمر 20 کاله دی. رحمان الله ګربز یو افغان کرکټر دی. نوموړی د افغانستان لپاره لومړی توپ وهونکی و چې په یو ورځنیو لوبو کې په لومړۍ لوبه کې سلیزه ووهله. رحمان الله ګربز تر اوسه لا واده نه دی کړی او مجرد دی. د سترګو او ویښتانو رنګ یې تور دی. 159 سانتي متره قد او 40 کیلوګرامه وزن لري. رحمان الله ګربز وایي ما په اول کې فوټبال کوو. کله چې نوروز منګل او نور علي لدران خوست ته راغله خلکو ورته ډېر قدردانۍ او خوشحاله شول. نو ما ویل چې کاش موږ ته هم یو څوک داسې وکړي. وایي چې زما په زړه کې یو شوق د کرکټ سره پیدا شو نو ما کرکټ ته مخه کړه. د رحمان الله ګربز لومړی سفر قطر ته د 14 کلنو ټیم کې و. رحمان الله ګربز تر 12م ټولګي پورې زده کړې کړي او وایي درس سره اوس هم شوق لري خو د مصروفیاتو له وجې یې نشي کولی. د خوښې لوبغاړی په افغانستان کې نوروز منګل دی او د هیواد د بهر بیا ابي ډیولر د خوښې لوبغاړی دی. مشر ورور یې افسر سعادت نومیږي. رحمان الله ګربز وایي ما په ټینس کرکټ کې بالینګ هم کوو خو ما د کرکټ شروع نه د بیټینګ او کیپینګ سره شوق و. رحمان الله ګربز وایي د هیواد سره د خپل ځانه زیاته مینه لري او ما ته هیواد د مور حیثیت لري. وایي کله چې د خپل هیواد لپاره لوبه کوي په خپل ځان باندې ډېر افتخار کوم. رحمان الله ګربز وایي د ښار ژوند په نسبت د کلي ژوند سره ډېر شوق لري. رحمان الله ګربز خپل لومړی 500 ورځې نړیواله لوبه په 2021 کې د جنوري په 21مه د آیرلینډ په خلاف وکړه او خپل لومړی 100 ورځې لوبه په 2019 کې د سپتمبر په 14مه د زیمبابوې په خلاف وکړه. رحمان الله ګربز 950 ورځې لوبې کړي دي چې ټولې منډې 430 دي چې پکې 3 سلیزې وهلي کومه 50 نه لري او های سکور یې 124 دي. 100 ورځې لوبې 20 کړي دي ټولې منډې 340 دي. 80 یې های سکور دي چې 350 لري او کومه سلیزه نه لري. ویډیو تر دې ځایه و تر بیا د خدای په امان او کبل د کوم افغان لوبغاړي په اړه معلومات غواړئ نو په کومنټ کې راته ووایئ او زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.